دریم څپرکی: تشویش ستاسو سره څه کوي؟ څو ورځې مخکې یو ګاونډي زموږ د کور ور وټکاوه او راته یې وویل چې ډېر ژر باید ځانونه د ناروغۍ پر وړاندې واکسین کړو. هغه د زرګونو کسانو څخه یو تن و چې په خپله خوښه حاضر شوی و د کار خلک د ناروغۍ له خطره خبر کړي. د دې کار لپاره هر ځای مرکزونه جوړ شوي و. تر 2000 زیاتو ډاکټرانو او نرسانو له یوې شېبې آرام پرته شپه او ورځ خلک واکسینول. د دې وارخطایۍ او هیجان سبب څه و؟ د نیویارک په لوی ښار کې 10 تنه د ناروغۍ وژلي وه. په 8 میلیونه خلکو کې د 10 تنو مرګ دا دومره شر او شور راپارولی و. زه تر 28 کالو زیات دې ښار کې اوسېدلی یم. هیڅ چا په دې موده کې زما د کور زنګ نه دی کړنګولی. له تشویش او وارخطایۍ نه پیدا شوي ناروغیو تر دې ناروغیو په لسګونو ځلو ډېر خلک وژلي دي، خو تر اوسه ما پسې څوک نه دي راغلي چې خبر مې کړي. د امریکا 1/10 برخه اوسېدونکي د اروایي او عصبي ستونزو، سودا، تشویش او وارخطایۍ له سببه ډېر ځله له پښو لویږي، او د دې ټولو سبب د داخلي هیجانات او تشویش، وارخطایۍ او سوداوې دي. دا څپرکی ستاسو د خبرتیا او خطر د اعلان لپاره لیکم. ډاکټر الیکسیس کارل چې په ډاکټرۍ کې یې د نوبل جایزه وړې ده ویل هغه کارګر چې نشي کولی څرنګه د تشویش جګړې ته ورووځي ځواني مرګ به شي. څو موده مخکې مې د خپلې رخصتۍ شپې د ډاکټر کوپر سره چې د یو روغتون مشر وتېرې کړې. یو ورځ چې د تشویش اغیزو په باب سره غږېدو لومړی ډاکټر وویل چې په 100 ناروغانو کې چې ډاکټرانو ته راځي که له ویرې او تشویش له قیده ځان آزاد کړي په خپله د ځانونو درملنه کولی شي. دا مه ګڼئ چې زه وایم د هغوی ناروغي خیالي او بې بنسټه دي، نه بلکې تر غاښ دردۍ ډېرې د احساس وړ دي او کله ترې 100 برابره زیاتې او سختې وي. له دې ډلې کولی شو د عصبي بدهضمۍ، د معدې د ځینو زخمونو، د زړه ځینې ګډوډي، بېخوبۍ، ځینې سردرد او څو ډوله فلج نومونه واخلو. دا ناروغۍ شته او زه په خپله 12 کاله د معدې په ناروغۍ اخته وم. د هغه څه په اړه چې دلته پرې غږیږو پوره معلومات لرم. ویره د وارخطایۍ سبب کیږي. وارخطایي مو مغز راپاروي او عصبي کوي مو چې د معدې په اعصابو هم اغیزه کوي او معمولا د معدې عصبي تارونه له روغه حالته وباسي او هم هغه معده چې د معدې د زخم سبب کیږي. ډاکټر ژوس مونتاکو د معدې عصبي اختلالونه د کتاب لیکوال هم دغه شان نظر لري. هغه څه چې خورئ د معدې د زخم سبب کیږي نه، بلکې هغه څه چې مو خوري وارخطایي او تشویش د معدې د زخم سبب کیږي. ډاکټر د الوریز چې د مایو په کلینیک کې کار کوي وایي د معدې د زخم شدت او کمزوري معمولا د دننیو داخلي پاریدنو یا هیجاناتو په درجې پورې اړه لري. دا خبره په هغو 10,000 کسانو کې چې د معدې په زخم اخته دي د ازموینې پایله ده چې د معدې د ګډوډیو کتنځي ته راغلي دي. د هغو د 15 برخو 4 برخې د معدې د زخم لپاره هیڅ طبي سبب او بنسټ نه درلود. ویره، تشویش، وارخطایي، حسد، ډیره ځان خوښي او د چاپیریال سره د جوړښت، بېوسي او نه وړتیا د معدې د ناروغۍ او زخمونو مهم سببونه دي. د معدې زخم ستاسې د مړینې سبب کیږي او د لایف مجلې د لیکنو سره سم د وژونکو ناروغیو په منځ کې لسم ځای لري. په دې وروستیو کې مې د ډاکټر هارولډ هابن سره چې هغه هم د مایو په کتنځای کې کار کوي لیکنې اړیکې ټینګې کړې. هغه د امریکا د فابریکو د ډاکټرانو او اجراحانو د انجمن په کلنۍ غونډه کې یو لیک ولوست چې پکې راغلي و 106 هغه کارکوونکي چې عمرونه یې په منځني ډول 44 کاله و تر ازموینې لاندې ونیول شول. پایله یې دا وه چې د دوی 1/3 برخه پر 3 ناروغۍ وخته دي: د وینې لوړ فشار، د معدې زخم او د زړه ناروغۍ، چې دا ناروغي د هیجان او ناارامۍ ډک ژوند پورې تړلې دي. ښه پام وکړئ، د مغازو د خاوندانو 1/3 برخه د زړه ناروغۍ، د معدې زخم او د وینې لوړ فشار لري او مخکې له دې چې 45 کلنۍ ته ورسیږي د خپلې ژوند نیلې غوڅوي. زیاتره بری ته هم نه رسیږي. د دې په مقابل کې کوم بری او ګټي؟ آیا هغه څوک چې په خپل کار کې د معدې له زخم او د زړه د ناروغۍ بل څه ترلاسه نه کړي بریالي ګڼلی شو؟ د دې ګټه څه ده چې ټوله نړۍ یو سړي ته ورکړي او په بدل کې روغتیا ترې واخلي. که ټوله نړۍ هم ستاسې شي، د شپې له یوې بسترۍ په ډېرو نه څملئ او په شپه او ورځ کې له 3 وخته زیات خواړه نه خورئ. دا خو یو بې وزلي څاه کیندونکي ته هم برابریږي او په یقین سره چې هغه ډېر آرام ویده کیږي او له هغو خوړو چې خوري یې له یو لوړ رتبه شخص څخه ډېر خوند اخلي.
زما دا خوښه ده چې په یوې لرې پرته سیمه کې د بېوزلۍ ژوند ولرم او بینجو وغږوم، خو نه چې په 45 کلنۍ کې د یو شرکت د مشرۍ سره خپل روغتیا له لاسه ورکړم. په دې وروستیو کې د سیګرټ جوړولو د یوې فابریکې مشر چې نړیوال شهرت لري د کاناډا په ځنګلونو کې مسافرت کاوه. زړه یې ودرېد. په 61 کلنۍ کې له دې نړۍ سره خدای پاماني وکړه او په میلیونونو ډالرو ترې پاتې شول. داسې ښکاري چې د ژوند ډیر کلونه یې د ده په آن د کسبي بریالیتوب لپاره تیر کړي وه. زه فکر کوم چې د میلیونونو ډالرو خاوند زما د پلار په نیمایي نیکمرغه هم نه و چې په میسوري کې یې بزګري کوله. په 89 کلنۍ کې مړ شو او 1 دینار ترې هم پاتې نه شو. مایو ورونو چې کلینیک نړیوال شهرت لري اعلان کړی دی چې نیمایي ناروغان چې د روغتونونو بسترونه یې ډک کړي دي عصبي ناروغي لري، خو کله چې د دې ناروغانو اعصاب تر کتنې لاندې نیول شوي دي نو معلوم شوي چې پوره روغ جوړ دي. څرګنده شوې ده چې د دوی ناروغي د دوی د اعصابو د ویجاړتیا له امله نه ده، بلکې د دنني یا داخلي وارخطایي، تشویش، ویرې، نه بري، ناهیلۍ او ناامیدۍ څخه یې سرچینه اخیستې ده. افلاطون وایي تر ټولو لویه اشتباه چې ډاکټران یې کوي دا ده د تن په درملنه کې هڅه کوي خو یوه شیبه هم د روح د درملنې سوچ نه کوي، په داسې حال کې چې تن او روح سره یو ځای دي او یو له بله نه بیله درملنه یې نه کیږي. 2300 کاله تیر شول او د طب پرمختیاوې دې حد ته ورسېدې چې ایله ایله نن د طب په برخه کې یوه نوې څانګه پرانستل شوې ده چې ورته اروايي تنې وایي. داسې طب چې هم د تن او هم د اروا درملنه کوي. نن د دې نوې څانګې د پرانستلو او غوړېدا ډېر ښه وخت دی، ځکه د طب پوهه په دې توانېدلې ده چې د ځینو ویرونکو او خطرناکو ناروغیو سببونه چې د میکروب له امله منځته راځي، ملاریا، تبه، زیړه تبه او نورې ناروغۍ چې هر کال په میلیونونو انسانان ګور ته لیږي وپیژني او مخه یې ونیسي. خو د طب پوهه لا تر اوسه هغه ځای ته نه ده رسېدلې چې وتوانېږي د هغو فکري او بدني ګډوډیو سببونه چې د میکروب او د هغه د زهرو له امله نه وي رامنځته شوي او له عصبي پارېدنو او وارخطایي، ویرې، حسد، محرومیت او نهیلۍ نه سرچینه اخلي رابرسېره کړي. د اروایي ناروغیو د مړینو شمیره په تباه کوونکي ډول زیاتیږي. د امریکایي ډاکټرانو د ګزارشونو له مخې په امریکا کې له 25 تنو یو د خپل عمر یوه برخه د اروایي ناروغۍ په روغتون کې تیروي او له هرو 6 تنو یو له دغو ځوانانو چې د دویمې نړیوالې جګړې پر مهال پوځي خدمت ته غوښتل شوي وو د فکري اروایي زیانونو له امله له خدمته معاف شول. د لیونتوب او جنون سبب څه دی؟ هیڅوک پرې سم نه پوهیږي، خو هغه څه چې څرګند دي په ځینو مواردو کې ویره او وارخطایي د لیونتوب په منځ ته راتلو کې یو اغیزمن سبب دی. هغه څوک چې نشي کولی د رښتیا له سختې او شړلې نړۍ سره ځان جوړ کړي تل په سودا او تشویش کې وي او خیالي دنیا ته چې د ده له فکرونو راوتي وي پناه وړي چې د خپل تشویش ستونزه هواره کړي. اوس چې دا کرښې لیکم پر میز مې د ډاکټر یود ویلسلي کتاب د تشویش مخه ونیسئ او روغ او آرام ژوند وکړئ پروت دی چې وتلی څپرکی یې په دې ډول دی. تشویش د زړه سره څه کوي؟ د وینې لوړ فشار له تشویشه منځته راځي. روماتیزم کیدای شي د تشویش له امله وي. تشویش څنګه ستاسې معده خرابوي؟ تشویش د یخ وهلو سبب کیږي. تشویش او درقي غدې د شکرې ناروغۍ له تشویشه منځته راځي. کله چې مونټین د فرانسې مشهور فیلسوف د بروډ د ښاروال په توګه وټاکل شو، ښاریانو ته یې په وینا کې وویل زه د دې ډیر مینوال او لیوال یم چې د ښاروالۍ چارې په لاس کې ونیسم، خو هیڅکله به خپل ځیګر او سږي په دې لار کې له لاسه ورنه کړم. وارخطایي او تشویش کولی شي تاسو فلج کړي او په څرخي ګاډو کې مو کینوي. ډاکټر رومل سپیشل چې د کورني طبي پوهنځي مشهور استاد او د نیورونونو د بړسوب متخصص دی، په دې ګروه دی چې په کورني ژوند کې ناکامي، مالي ستونزې، وارخطایي او پرله پسې غمونه د بندونو د پړسوب لوی سببونه دي. البته دا پورته یاد شوي سببونه د بندونو د پړسوب یوازینی سببونه نه دي. دا ناروغي بیلې بڼې لري او د ډاکټر منظور یې تر ټولو عامې بڼې دي. زما یو دوست کیسه کوله چې په یوه سخته مالي لانجه کې نغښتی و. د ګاز شرکت یې د کور د ګاز لاین پرې کړ، بانک یې د کور د ګروۍ له اخیستو انکار وکړ، ښځه یې ناڅاپي د بندونو په پړسوب اخته شوه چې په ټولو دواګانو او اغیزمنو خوړو هیڅ ښه نه شوه، تر څو چې کاروبار یې ښه شو او ناروغي یې ورسره ښه شوه.
ډاکټر ویلیام مارګونیکل د ښځینه ډاکټرانو په ټولنه کې دا څرګنده کړه چې تشویش او سودا د غاښونو د فاسدېدو او خرابېدو سبب کیږي. هغه د یو ناروغ کیسه وکړه چې تل یې روغ او ښه غاښونه لرل، خو چې د ښځې ناڅاپي ناروغۍ یې هغه ډېر سخت ورخطا کړ او د هغوی 3 اونیو په موده کې چې ښځې یې په روغتون کې تېرې کړې د هغه 9 غاښونه چینجیو وخوړل او خراب شول. دا د تشویش له امله و. نه پوهېږم تاسو په ژوند کې داسې سړی لیدلی چې دقیقه غدي یې ډېر کار کوي. ما لیدلی دی او درته ویلی شم چې دا ډول اشخاص تل لړزیږي او داسې ښکاري لکه مړی چې له ګوره راپڅېدلی وي. د کمزورۍ اندازه د هورمون د ترشح په زیاتوالي او کموالي پورې اړه لري. د درقي غده چې باید بدن منظم وساتي له حده وتې وه. د زړه ټکانونه یې ډېر چټک دي او ټول بدن یې د داسې بټۍ په شان وي چې د سولو کړکۍ یې بیرته کړې وي، په خوټ کېدو او پارېدنه وي. که د دې ناروغۍ علاج ونه شي مرګونې ده. زما یو دوست په دې ناروغۍ اخته و. زه له ده سره فلادلفیا ته د دې ناروغۍ یو متخصص ډاکټر ته تللی وم. دې ډاکټر په خپل کتنځي کې پر دیوال یو ډېر با ارزښته پند په لرګي کې کیندلی او ځوړند کړی و. ما د انتظار پر مهال هغه په یو کاغذ کې ولیکه او دلته یې تاسو ته وړاندې کوم. استراحت او تفریح. د استراحت او تفریح تر ټولو اغیزمن عوامل دا دي: پر دین سم او ټینګ ایمان، خوب، خوښي او خندا. په الله تعالی ایمان ولره، ښه خوب کول زده کړه، خوښۍ او موسیقۍ سره مینه وکړه، د ژوند او تفریح او شوخۍ اړخ په پام کې لره. په دې صورت کې به د روغتیا او نیکمرغۍ په برخه شي. دې ډاکټر زما له دوست نه لومړی دا پوښتنه وکړه: څه فکري سودا او تشویش د دې ناروغۍ سبب دی؟ زما دوست یې دې ته ځیر کړ چې که تشویش پرې نږدي په نورو خطرناکو ناروغۍ هم اخته کیدی شي، لکه د شکرې ناروغي، د زړه بېنظمي او د معدې پر زخم چې د دې خطرناکې ناروغۍ نږدې خپلوان او دوستان دي. په هغه مرکه کې چې له مرل ایرون د سینما له مشهورې ستوري سره یې مې وکړه راته یې وویل: هېڅکله د نن لپاره تشویش نه کوم، ځکه پوهېږم چې ښکلا مې له منځه وړي او دا د سینمایي ستوري لپاره ډېره ضرور ده. خپله یې وویل: په لومړیو وختونو کې چې مې غوښتل د سینما نړۍ ته ننوځم ډېر وارخطا کېدم. نوې له هندوستانه راغلی او لندن ته راننوتې وم. څوک مې نه پېژندل او د یو کار د پیدا کېدو په لټه کې وم. د فلم څو جوړونکي مې ولیدل، یوه هم ونه نیولم. پیسې مې خلاصې شوې او 2 اونۍ مې یوازې پر اوبو او بسکوټو ګزاره وکړه. په دغه شپو او ورځو کې یوازې تشویش نه ځورولم، بلکې ولږه هم پرې زیاته شوه. ځان ته مې وویل: څومره کمعقله یې، هیڅ کله به د سینما نړۍ ته ورننه نه وځي، ځکه تجربه نه لري او تر اوسه دې په کوم فلم کې لا ګډون نه دی کړی. د بری لپاره تر یو ښکلي صورت نور هیڅ نه لري چې وړاندې یې کړي. کله چې آینې ته ورغلم ومې لیدل چې تشویش زما د ښکلا سره چې زما د هیلو یوازینۍ چینه وه څه کړي دي. پر مخ مې ګونځې راښکاره شوې وي او د تشویش او اضطراب نښې پرې ځلېدي. نو له ځان سره مې هوډ وکړ چې باید د تشویش او سودا مخ ونیسم، ځکه ما چې د سینما ته د داخلولی شي همدا ښکلا ده او بس چې اوس هغه هم تشویش داسې ګډوډه کړې ده. تر سودا او تشویش به نور ډېر لږ سببونه وي چې ښکلا داسې له منځه وړی شي. تشویش څېره راټولوي او د دې سبب کېږي چې سر د غم په زنګون کېږدو او بې شماره ګونځې مو په مخ پیدا شي. تشویش د قهر او بد غوني توب یو تلپاتې حالت راکوي او د سر ویښتان مسپینوي او کله یې تویوي او حتی کولی شي جلدي دانې او بخارونه هم را پیدا کړي. اوس د زړه ناروغي تر ټولو وژونکې ناروغي ده. د نړیوالې دویمې جګړې په کلونو کې امریکا 3 لکه کسان له لاسه ورکړل، په داسې حال کې چې په همدغو کلونو کې د زړه ناروغۍ تر 2 میلیونه ډیر پوځي کسان ووژل. په دوی کې 1 میلیون د زړه داسې ناروغان و چې له تشویش او هیجان ډک ژوند یې درلود. الیکسیس کارل خو په همدې پوهېده چې ویل به یې هغه کارګر چې نه پوهېږي څنګه د تشویش سره جګړه وکړي ځواني مرګ کېږي. ډیر لږ ژیړ او تورپوستي به د زړه په ناروغۍ اخته وي، ځکه دوی ډیر سړه سینه لري چې د پیښو سره په آرامۍ او تدبیر چلند کوي. ډاکټران تر بزګرانو 10 ځلې زیات د زړه په ناروغیو اخته کېږي، ځکه کار یې له هیجان سره مل دی. ویلیام جیمز وویل: خدای به زموږ تر ګناهونو تیر شي او وبه مو بخي، خو د اعصابو سلسله مو رانه لاس نه اخلي. د پام وړ ټکی دا دی چې په امریکا کې د هغو
خلکو شمیر چې ځان وژني تر هغو ډیر زیات دی چې د چین بې رحمو او ظالمانو واکمنو شکنجه کړي دي. کله چې دې واکمنو غوښتل خپل بندیان شکنجه کړي نو لاس او پښې به یې ورته کلک تړل، د اوبو تر یوې ټانکۍ لاندې به یې ودرول او په ټاکلو فاصلو به یې د دوی پر سر یو څاڅکی اوبه راتویولې. په پای کې به د دغو اوبو د څاڅکي اواز داسې ټک د ګزار په شان بدلګېده او بندیان به لیوني کېدل او مړه کېدل. د شکنجې دا طریقه په اسپانیا کې د عقیدو د تفتیش په دستګاه یا انګیزیسیون کې هم کارول کېده او په هټلري آلمان کې هم له بندیانو سره داسې چلن کېده. تشویش د هماغو وړو څاڅکو په شان چې ورو ورو په انسان تویږي هغه لیونتوب ته ورکاږي او ځان وژنې ته اړ باسي. ډاکټر الیکسیس کارل وایي څوک چې په ګڼو او شورناکو کارونو کې ژوند کوي او خپل دنننی سکون او آرام ساتلی شي له عصبي او اروايي ناروغیو به خوندي او بچ پاتې شي. آیا تاسې کولی شئ د لویو ښارونو په دې شور او چغو کې خپل پټ سکون وساتئ؟ که روغ یاست د دې ځواب به مثبت وي. که موږ پیاوړي اوسو په موږ کې داسې پټ ځواکونه شته چې هېڅکله له منځه نه ځي. تورو په خپل همیشني کتاب والډن کې لیکي له دې ټکي بل هڅونکی هیڅ شی هم نه دی چې بشر دا نه اندازه کېدونکی ځواب لرونکی دی چې کولی شي په خپل ارادي مجاهدت خپل ژوند لوړې کچې ته ورسوي. که د خپلو خیالونو د پلي کولو هڅه وکړئ هماغسې ژوند به جوړ کړئ چې په خیال کې مو جوړ کړی و. په دې ډاډه یم چې د دې کتاب ځینې لوستونکي به تر اولګا هم زیاته پټه ځواکمني لري. اولګا وکولی شول چې په یو سخت او خطرناک وخت کې له ځانه تشویش لرې کړي. هغه وایي 8.5 کاله مخکې بندي شوم، د مرګ سزا راته واورول شوه، داسې مرګ چې د سرطان له امله و. زه ځوانه وم، نه مې غوښتل چې مړه شم. ما ډاکټر ته په دې باب ټلیفون وکړ، هغه ملامته کړم چې تشویش باید له ځانه لرې کړم. ما ډېر ټینګ قسم وکړ چې باید تشویش له ځانه لرې کړم. ما ته هره ورځ 14 دقیقې د ایکس وړانګې راکول کېدې. هډوکي مې نیغ راوتي وو خو یو ځل مې هم ونه ژړل. تل به مې خندل او خوښه به وم. دومره بې عقله نه یم چې خپل روغوالی یوازې د خندا له سببه وګڼم، خو دا منم چې خندا او روحي پراختیا مې له سرطانه په رغېدو کې مرسته وکړه. زه د ډاکټر مارک کاپري ډېره منندوی یم چې راته یې وویل د موضوع حقیقت ومنه، تشویش له ځانه لرې کړه او د چارې فکر وکړه. د الیکسیس کارل پخوانی خبره یو ځل بیا درته یادوم. هغه کارګر چې د تشویش جګړې ته نشي تللی ځواني مرګ به شي. د لومړۍ برخې لنډیز. لومړی، که غواړئ له تشویش پرهیز وکړئ نو د سر ویلیام اوسیر په شان کړنه وکړئ چې د هر ورځې حساب بیل کړئ. راتلونکي ته مخ وټیږئ، یوازې نن ژوند مو منظم کړئ. دویم، که په تشویش اخته شوئ د کاریر فورمول وکاروئ. له ځانه وپوښتئ د دې کار د پیښېدو په صورت کې به تر ټولو بدې پایلې څه وي؟ بي، ځان ورته په ذهني توګه جوړ کړئ. سي، هغه وخت په پوره آرام فکر د هغې د سمون کوښښ وکړئ. دریم، دا په یاد راوړئ چې تشویش کول مو په روغتیا څومره بده اغیزه کوي او هغه کارګر چې د تشویش مقابله نشي کولی ځواني مرګ کیږي.